ګډ څه شو؟ ګډ خو وړ گیا چې سړي په 60 اغستې مې 50 اغستې. ستا د بیلات غټه وجه څه کېدی؟ داندي بیلټ بکس کې څه پراته چې کله ولټول وټونه خو پکې پراته وو خو هغه وټونه غیب شوي دي. خو ته پته وه که چې یاره دا سړی په یوه دی سپیکر ته هم پته ده هغو ته هم پته وه. او فضل حکیم خان ستاسو د علاقې راغی ماشاءالله. زه خو ورته خان نه یم او که ته ورته خان وایې جو ځان له ورته وایه وروستو کېږي ته نه یو ورځ به دی اسامبلۍ ته زه خامخا ننوځم. بسم الله الرحمن الرحیم. د 8 فروری الیکشن و چې الیکشن نمخ کې سپین خان سره زموږ ملاقات سپین خان چې بس په فضل د خدای چې رور دی بس بیلټ بکس وړی دی او ان شاء الله عزیز ګډانو مډانو ویلو چې مې ګډ کنه سپین خان څنګه بسم الله الرحمن الرحیم. ګډ څه شو؟ ګډ خو وړ گیا دا ولې یاره اصل کې خبر دا ده یوسف جان صاحب چې تاسو ته د پاکستان سیاست معلوم دی دا په صحیح طریقه نه کیږي. که په صحیح طریقه کېدی که نه نو انشاءالله تعالی چې دا رور چې دی نو دا به وسوتی و. د هغې وجه دا ده چې روره په پولیس سټیشن باندې 45 زما سره موجود دی چې چا پې 10 اغستې ما پې 60 اغستې چې یو سړي پې 60 اغستې مې 50 اغستې. ستا د بیلات غټه وجه څه کېدی؟ داندي او که تا ګټلی و نو بیا چې ما ګټلی وی جو اوس که تاسو سوچ وکئ نو په دې په ګټه کې د چا تاوان دی؟ د هېڅ چا پکې هم تاوان نه و د دې خلکو پکې پیدا وه او د دې خلکو پیدا وه. بیلټ بکس کې څه پراته چې کله ولټول وټونه خو پکې پراته وو خو هغه وټونه غیب شوي دي او په خدای یقین وکړه غیب شوي دي. یوازې زما نو د ډېرو خلکو غیب شي. لکه اوس یو کس ته ما وکتو په 45 کې هغه 3 وټه اغستې دي او ما پې 17 اغستې دي او د هغه سره یې 2 صفرونه ملګري کړي نو څو شو د هغه 300 شو زما هغه 17 په 17 پاتې شو نو دا داندي نه شوه ښکاره داندي شوه. نو دا خو ګوره د اسمبلي نه تاسو ته پته ده څوک پکې سګرټ څښي څوک پکې څه کوي څوک پکې څه کوي نو دا یوه منډای ده. او که ته پکې راغلی وې نو بیا د چاپلار هم زما نه غلط کار نه شو کولی. هغو ته پته وه که چې یاره دا سړی په یوه دی سپیکر ته هم پته ده هغو ته هم پته وه. ته به مطلب اسمبلۍ سره هم 75 سره تللی خامخا به تلمه او لکه دا خو لکه اسمبلي تاسو ګورئ هغه زنانه چې په چپلو باندې وویشته لکه دا دي ښه کار کوي لکه تاسو په خپله سوچ وکئ دا لکه اسمبلي خو د دې دپاره ده د اسمبلۍ وقار برقرار نه واو نشتي. لکه ګوره یو خو د سپیکر ته زه ګناه کوم چې ته سپیکر یې تا سره دونه غټه اوده ده چې یو سړی بکواس کوي هغه لر کوه. اوس ته څه دغه دی چې د الیکشن خو ختم شو او فضل حکیم خان ستاسو د علاقې راغی ماشاءالله. زه خو ورته خان نه یم او که ته ورته خان وایې جو ځان له ورته وایه موږ ټول خانان یو موږ ټول خانان یو پوه نه شوې. او په ضلع کې هم چې کوم وټ اغستی هغه یې په غولتی اغستی دی او زه تاسو ته پاکه خبره ده اوریجنل منډیټ نه اوریجنل نشته اوریجنل د هغه 10 وټونه هم نه لس او دا راته ووایي چې اوس وټونه ختم شو نوی حکومت راغی اوس تاسو ترتیب دی سټریټجي دې څه جوړه کړې ده څه بکې اوس نه حکومت خو ګوره شر او شاتار دی. خلک په وزارتو پورې نښته دی یو وایي ماله وزارت راکړه بل وایي ماله وزارت راکړه. زه هریان یم نه چې روره په ضلع کې له وزارت ورکړی هغه خو روره امپړه دی لکه اوس د انګلیش یو کاغذ ته هغه ته کېږي او یا دا داسې بل شي هغه پې دستخط وکړي او د پاکستان خرڅ کړي بیا ځان له چورلټه دښمني کوم نه زه خو دښمني نه کوم زه حقیقت خبره کوم سپینې خبرې کوم او که نه نن دې په کچرو کې څه کول کچرو ته خو زه روزانه راځم مطلب د هر سړي په خدمت کې راځم د چا منډې تر ډېوال خدمت خو زه کوم. الیکشن کې سره تا منډې تر ډېوال لږ رامخکې شه بس ته د کوم ځای زه منګور یم سپین خان الیکشن وویل غټه وجه څه ده؟ غټه وجه یې دا ده بس یو هوا راغله او خلکو عمران خان په نوم باندې ووټ ورکړی دی او دغه بل زموږ د خلکو ډېره غټه غلط فهمي ده لکه کم چې کار کس نو هغه پاتې کوي دوله په کار دی چې توجه کم د کار کس هغه وباسي. لکه زه بیسیکلي الیکشن خو شو هر پارټۍ زه قدر عزت کوم او په خپله څه پارټۍ سره تعلق نه ساتم خو زما په نظر کې انجینر امن مقام چې کم دی نو صوبایي
زموږ صوبایي صدر هم دی PMLN او په کار دی چې چارباغ د سټ NA2 نه دی ووتی نو هغه یې پاتې کوم سپین خان د کومې پارټۍ نه ور دی آزاد دی آزاد دی د پارټۍ سره تعلق نه ساتي نه دی ساتي نه زه ساتم او د چې کوم دغه ګډه وه که نه د ګډو او که نه ګډو ګډه ولې نه ګډ زموږ نښه مې ګډ و او نو دې کې ښځه او نر وي څه او که نه یو ګډی یو ګډي که نه نو زما هغه ګډو نر او جنتي مو خو خبره دا ده چې د اندۍ سره څه نه کېږي لکه ګوره ګډ څه شوه خو بس لاړو بس خبره ختم شوه اورې اوس به د میر د الیکشن لړاو انشاءالله اورې دا بلدیات که خیر رستو کېږي ته نه یو ورځ به د اسامبلۍ ته زه خامخا ننوځم بیا زه ووایم چې یو سړی دې پکې سګرټ بیا وڅکي یو سړی دې پکې تیزه خبره وکړي او نو انشاءالله تعالی چې د الله نه امید ساتو و مخکې هم خدمت کړی او بیا به هم خدمت کوو کور کې بیبي داجي ژوندي دي نه خو پاتې شي یو 15 کاله کې بچیان دي شته او شته هغې راته وایي چې کاکا قلار شه نه هغو خو دا نه وایي دا زه خدمت کوم که نه بیګم دې څه وایي نه خدمت وایي کوه خدمت باندې الله میلاویږي قریږي نه کور کې راته هغه واړه ځاګه څه وایي ما ته هغه خو زه سربره یم هغه ما ته څه وایي ابو به ته وایي او د وړو مور څه وایي او هغه ما ته خانجي وایي او چې قار شي وي سپینې نه شو ویلی جي کور کې دې هم روب شي او روب شته بهر مې هم روب دی او دا روب د تخکاري او بالکل ګوره زما هر سړی قدر کوي زما هر افسر قدر کوي زما وروره ولس قدر کوي ولې کوي چې زم د هر سړي قدر کوم همساله ظاهره خبره چې زما په قدر کوي آمدن سری ګټه وټه سیدا کورس تا څنګه چلیږي بس آمدن خو زما یوسف جان صاحب یوټیوب چینل دی جو سر ټکه پکه مطلب دا د هغې نه راځي هغه چوله د هغه الله پاکي چلی بس او غم خو زه په زړه نه پرېږدم او بالکل نه پرېږدم نه دا هر سړی وي چې غم ونه کم نو دا چل موږ ته مخایه نو غم دا دی چې لکه مطلب دا دی ته وایې چې زه په یو ورځ څنګه بې غوره شي یو سړی یو سړی کې دي نیستي دا غریبي ده نه غریبي د سره شته نو څوک وایي چې غریبي ده زه خو چې ینم د هر سړي سره فروټي د هر سړي سره وروره سبزي د هر سړي سره غوښې د هر سړي سره چرګې زه خو چې دې کور ته ځم ما خو یو سړی داسې ونه لیدو چې خالي روان دی ښه دویمه خبره اوس په دې رمضان کې خلک دا پیکیجونه ورکوي نو دا د دې نه کېږي ولې نه کېږي چې وروره یو ښکلی به یې وروره هغه له به تصویر وباسي یا به وله ویډیو کوي هلکه د دې نه څه مطلب شو تاسو چې کوم مستحق خلک دی وروره تاسو ته معلوم دی لاړ شه ورته ډبه وه په پټه یې وله ورکړه نو مهرباني دې دا وکړي چې دا پیکیجونه چې څونه ورکوي که نه د سوشل میډیا په ذریعه باندې یا مطلب دا دی دا نه دی پکار ښه که حج له لاړ شي جو کلس سیلفي به وباسي ته د دې لپاره تللی قسم مې دې په خدای که د دې دا حجونه کي دا عمرې چې اوس روان دي دا عمرې د دې د سره کېږي نو په ایمان کوي کېږي ته چې جومات ته ځې موبایل بندی که نه بندی نو ته چې دغه مقدس ځای ته ځې نو ته پکې تصویر څنګه وباسې ته ماته ووایه دا حج عمره کېږي نه کېږي هسې بس مطلب دا دی نه یې دعا قبلېږي او نه مطلب دا دی هسې هغه شوبازي غونته کېده اخري تپوس کوم دا روژه راله نو څیزونه اسماني شو که نه ارزاني شو ګوره دلته چې روژه راشي که نه نو دلته کافرتوب شروع شي ټیک شوه د روپۍ شی چې دی هغه په 50 روپۍ شي هر سړی وایي چې ما بزنس وکړی او دغه مې وکړی د خل سواد کې خو جو ته لاړ شه د غوښې تپوس وکړه د چرګ تپوس وکړه د ټماټرو تپوس وکړه د نور شیزونو تپوس وکړه د اسمان سره خبرې کوي خو ناظم که نو بیا به څه کوې ناظمي خو ما یو پیره کړې ده جي او خو زه مطلب دا دی زما مثال د کمیشنر دی زه ورځم وروره په غوښې والا باندې هم ورځم په وړو په میلو هم ورځم او چاپې غورځم نه وال مال نشته خو نه خبره یو سړی تا ته وایي چې راشه ستا سره مې کار دی دا خو جدا خبره ده او نور چې مخامخ راځي انشاءالله تعالی چې سبب پکې نه سپین خان یو بل تپوس نه کوم چې بس اوس کوشش او اراده داره چې ایوان ته به ځان رسوي انشاءالله زه که اوس غواړم سبا هم تلی شم جیب کې نه که په جیب کې ځم او که په هلیکاپټر کې ځم اورې خو اوس هم تلی شم حیوان څه خرم پره اوټونو خبره کوم چې یاره وګټې ولاړ شي نو اصل کې خبره دا ده چې په پاکستان کې د چا سره په کروڑه روپۍ په هرباو روپۍ نه هغه وځي صحیح ده نن سبا الیکشن چې دی د روپو دی ما ته پته ولګېده چې اوس صحیح سړی که نه صحیح
زبردست هغه لیونی خو چې کوم ځای شرابي سړی که نه وایي دا ټیک دی دا واوره تا خو دا یو الیکشن وکړو تا ته خو به ډېره اندازه شوي ما ته ډېرې اندازې دا وشوې چې ګوره پرویز خټک ته ګوره یاسر جولق ته ګوره داسې زموږ دا چیف منسټر چې تېر شوی محمود خان ده ته ګوره او داسې مړه غټ غټ ګاګله ګړه لاړه وړګیال هم پکې صحیح واورې دغه شی دی د سره زما څونه خوښ و که نه سر جي نو دی چې صحیح په زړه یې هغه یې په خوله بالکل حقیقتي خبرې کوي معاشره داسې قسمه خلک قبلوي بس څوک خوښوي خو چې د وټونو په مد کې شي نو بیا یې نه قبلوي هغه بیا وایي پلان کې ښه دی دا ښه دی خو سپا سړی څوک نه خوښوي یعنی دې حقیقت صرف د خندا په هر حده پورې ټیک ته باقي بس خیر خیرت ده خو دا دی چې یو منډه ووایي چاته څه د وړو په مد کې به زه مړه چې تور راغلی ده پسې منډه واري که سسته بازار لګېدلی شی خراب راغلی په روز کال نو دی بس ورغلی دی بس بیا چاپه لګول څوک مني بالکل به مې مني او چې څوک مې نه مني قسم په خدای که رانه په دې کرسۍ کینی قسم مې درته وخوړ ډېره شکریه ډېره مهرباني